ولې زما استاد طبیعت ګډوډ کېږي چې کله امام صاحب مونځ وګد کړي؟ ولې زما استاد طبیعت خرابېږي چې کله عبادت لږ وګد شي؟ ولې مو ته ګډوډ کېږي؟ وجه دا ده چې د عبادت ما له خوند نه راکوي، زه پکې ورننوتی نه یم، نو ځکه تنګېږم. دی وجه ده که امام مونځ کوي لګیا دی، خواږه خواږه ایتونه وایي او لږ یې مونځ اوږد کو، د ده طبیعت ګډوډ دی، ځکه چې د توجه اول الله ته نه، اوس دی به څه دی خو عادت و د هغه 2 منټ مانځه سره، نن مولوي صاحب خبره 10 ته واړوله یا 12 ته، طبیعت خراب شي. د کوم چې توجه الله ته ده، امام اوږد مونځ وکړو، اوږد مونځ یې وکړو، نو دی چې د جومات ته راوځي وي الله دې په رحم وکړي به د امام باندې دا زړونه به یې زموږ یخ کړو. ښه اوږد مونځ یې وکړو، ښه ډېر وخت یې واخیستو، دی بیا وویل الله دې وبخوي زموږ زړونه یې یخ کړو. وجه دا وه چې دی چې کله په دې عبادت ولاړ و، د ده مکمل توجه الله ته و، سم خونه وله ورکړی و، سم خونه وله ورکړی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله د شپې په منځه ودرېدو، بلال به راغی رضی الله عنه، یا رسول الله وایي د سهار د بانګ ټیم نږدې دی. یو سړی دومره جوور په عبادت کې ورشي چې سهار اذان ته خبره ورسي، په دې عبادت کې خوند دی که نه؟ یو سړی قرآن روزانه وایي، دا کوتاهي خو ما په ټولو کې لیدلې ده، زه په چا پردې نه راچوم چې څه په چا کې هغه صفا وی. دا هلته مونږ سره چې کوم درس ته ناست دي دا هم څه دي چې غټ اولیاء الله نه دي، د قرآن سره ژوند ما ته معلوم دی له ډېرو خلکو چې هغه څنګه دي. او اوس که مې شروع کړه تپوس کوي چې په دې هفته کې څو ورځې تېرې شوي دي، نن 5مه ده، په دې 5 ورځو کې تا څومره قرآن ویلی؟ نو ته به وینې حال. کېدای شي بعض راته دا وایي چې څه ساده سړی 5 ورځې، زموږ خو د روژې نه بعد دا 3 میاشتې 2 پوره کېدو له موږ لاس نه دی وروړی. ته مانه دا تپوس کوې چې 5 ورځو کې دې څومره قرآن ویلی؟ ته ساده یې چې 5 ورځو کې ته تپوس کوې قرآن دې ویلی؟ یو سړی قرآن روایلی، روایه که څو ښه سړی دی، دا ښه دی د هغه یو نه چې نه یې رایلي، روایه که څو او بیا کړل او بیا کله اګرمي او کله یو طرف ته تاویږي او کله بل طرف ته تاویږي او بیا کېښود او بیا فیسبوک راوړه، بیا کښېنه فیسبوک ته او کښېنه او لګیا اوسي. او یو سړی کښېني د الله په کور کې او قرآن یې راغستی او په ښایسته اواز سره لګیایي او داسې لګیایي لکه دی چې ژوند تېرېږي د دې ایتونو سره، لکه اوس یو سړی لګیا دی قرآن وایي، سورت آل عمران کې لګیا دی، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، یقینا الله ستاسو مرسته کړې وه د بدر په میدان کې او تاسو په هغو کې کمزوري وئ. دا سړی د دې ایتونو سره ژوند تېري لکه دی چې په خپله د بدر په میدان کې اوس. ډېر لوی فرق دی په ده کې او په دې بل کې، لوی ځمکه اسمان کې څومره فرق دی، دې نه زیات فرق دی په دوی کې. دی په قرآن پوهېږي، دی د قرآن نه خوند لري، دی اوس دلته پوه دی چې الله وایي چې د بدر په میدان کې ما ستاسو مرسته کړې وه، تاسو کمزوري وئ. دې سره په سترګو نه اوښکې روانې، صحابه کرامو ته رایاد شي بدر په میدان کې وګوره هغه لږو کمزوري وو، بیا هم الله وله فتحه ورکړې وه، پیغمبر ورته رایاد شي، د الله د احسانات ورته رایاد شي، په ژړا شي. دا سړی په حال اسانه ګورې قرآن نه باسي هم نه ناسي ورته